ځان پېژندنه: کله چې د خپل بدن جوړښتونو، اروايي کیفیتونو، احساساتو، غریزو، د مغز او شعور فعالیتونو، د خپل فکر او نظر حالتونو، د چاپېریال او طبیعت سره بېلابېلو اړیکو او د خپل وجود داخلي، خارجي، مادي او معنوي غوښتنو، اړتیاوو، احتیاجاتو او نورو ځواکونو خاصیتونو ته ځیر شئ، نو درته په ډاګه به شي چې زه ډېر څه لرم او ډېر څه په ما پورې اړه لري او د دې ټولو شیانو مسؤل یوازې زه یم. نو په دې اساس ستا ځان یو لوی او حیرانوونکی جوړښت دی. ستا د ځان هره حجره او زړه په خوځښت، حرکت او تکامل کې خپلې دندې پر مخ بیایي. ستا د ځان هر غړی ګټورې دندې لري. که کوم غړی د بهرني آفت او ګواښ سره مخامخ شي، نو داسې یو بل قوت پکې شته چې له هغه آفت سره وجنګېږي. او که چیرې بهرنی ګواښ پیاوړی وي، نو دغه غړي ته تاوان پېښوي. په دې وخت کې باید له ټولو شته امکاناتو څخه استفاده وکړي. اوسنۍ نړۍ هر څه لري. ستا دنده دا ده چې یو څه باید نړۍ ته ورکړې او یو څه باید د نړۍ نه واخلې. ستا ځان د وجود او اروا یو ګډ کور دی. که په بدن یا اروا کې د کومې ناپاکۍ بڅرې راښکاره شي، د ژوند بهیر ویجاړېږي. ستا ځان د حیرانوونکو اسرارو یوه پټه خزانه ده. که د دې خزانې کیلي لاس ته درغله، نو بیا به درته ژوند نور هم ښکلی شي. د دې خزانې د صندوقونو کیلي له ټولو اخلاقي فضایلو څخه عبارت دی. ته خپل ځان وپېژنه. خپل ځان ته بشپړه پاملرنه وکړه. له تاسو سره ډېر خویونه، ځواکونه او کمالات ملګري دي. ته د یو داسې چا په توګه چې خدای جل جلاله درته د ټولو مخلوقاتو د اشرف ویاړ در بخښلی دی، باید په خپل ژوند او چاپېریال نور وشیندې او د ژوند د ګوتې د غمي په شان وځلیږې. هره لویي، شان او شوکت چې ته په نړۍ کې د ځان په شاوخوا کې محسوسوې، دا ټول ستا لیدلوری، فکر، مشاهده او شان و شوکت دی. په حقیقت کې دا ټوله ښېګڼه چې د باندې تجلا موندلې ده، ستا په وجود کې دننه ده. او په دې ترتیب ستا سرنوشت د ټول بشریت په سرنوشت باندې تاثیر لري. ته د خپل ځان آیندې او شخصیت ماڼۍ په خپله جوړوې او د هغو تر ټولو زړهسوان معمار یوازې ته یې. نو باید د دې ماڼۍ د دیوالونو د لوړولو لپاره د خپلې پوهې له شاقل څخه کار واخلې او خپل وضعیت وسنجوې، تر څو دغه ماڼۍ در څخه کږه پورته نه شي. عقل، فکر، نوښت، انګیزه، خلاقیت او استقامت هغه څه دي چې لوی خدای جل جلاله د بشر په رګ رګ کې پنځولي او تر څنګ یې داسې استعدادونه او ځواکونه د ده په وجود کې نغښتي دي چې دی یې ګمان هم نه کوي، مګر له هغو څخه د کار اخیستنې پر مهال ورته یو یو را برسېره کیږي او دی لا په ځان باوري کوي. همدا سبب دی چې مشهور ارواپوه ویلیام جیمز وایي، موږ یوازې د خپلې فکري او بدني ځواکمنۍ له ډېرې لږې برخې څخه کار اخلو. په څرګند ډول سره د انسان د ځواک او استعداد پولې تر هغه ډېرې پراخې دي چې اوس ورته رسېدلی دی. نو ته هم یو انسان یې، هغه انسان چې په وجود کې د جهان ویده دی. ویښ شه تر څو هغه ټول استعدادونه او توانایي چې ستا په رګونو کې ویدې دي راویښې شي. ته په دې نړۍ کې نوی او بې سابقې شخص یې او د بشر د پیدایښت نه تر اوسه پورې ستا په شان څوک منځته نه دي راغلي، او تر څو چې دا نړۍ وي، بیخي ستا په شان به بل څوک دې نړۍ ته نه راځي. مهمه دا ده چې ته خپل ځان وپېژنې
په دې نړۍ کې د هر چا لپاره ځای شته، خو ستا دنده به دا وي چې ته پکې خپل ځای پیدا کړې او په نړۍ باندې یو څه ور زیات کړې. ځان پیژندنه او ځان جوړونه هغه هڅه ده چې د انسان واقعي څېره را برسېره کوي. نو ځان وپېژنه، یعنې دا چې زه یو انسان یم او انسان د نړۍ پر مخ د فعالیت محور دی. انسان د الله جل جلاله د مخلوقاتو له ډلې نه یو بېسیاله مخلوق دی. نه جماد دی، نه نبات دی، نه ځناور دی، نه ملایکه او نه شیطان، بلکې یو د درناوي وړ مسؤل مخلوق دی. انسان د حجم او وزن له مخې د دې پراخې نړۍ پر مخ ډېر ناڅیزه شی دی، خو د روح له نظره او د معنوي وجود له حیثه ډېر ستر موجود دی او د اشرف المخلوقات په نوم نومول شوی دی. نو په دې اساس له ځان سره ووایه، زه باید داسې چارې ترسره کړم چې د انسان ستر مقام وساتم. ما ته پکار ده چې خپله د خیر او ښېګڼې اروا راویښه کړم، ځکه دغه اروا زما د نیکمرغۍ زیری راوړي. ځان وپېژنه، یعنې خدای جل جلاله ما ته ژوند رابخلی او ژوند هغه دروند پور دی چې باید ادا یې کړی شم. او همدغه ژوند د بشپړتیا په لور د یو داسې سفر حکایت دی چې د ما څخه پیلیږي او په مهربان رب پای ته رسي. او بالاخره دا ژوند یو داسې سپینه کتابچه ده چې د زیږندنې پر مهال مو له مهربانه خدای جل جلاله څخه د سوغات په توګه اخیستی. زه باید د هغې هره پاڼه په خپل فکر او عمل سره ډکه کړم او په پای کې مهربانه خدای جل جلاله ته وسپارم. ځان وپېژنه، یعنې د کوم کار او کوم شي سره ډېره علاقه لرم، کوم مسلک او کوم کسب مې ډېر خوښیږي، په خوراک کې را باندې کوم خواږه بد تاثیر لري، روغتیا او پاکي مې څه ډول ده او څنګه یې ورځ تر بلې مخ د ښه توپو خوا بیولی شم. ځان وپېژنه، یعنې خوځښت، کار او هلې ځلې مې د ژوند بنسټ دی. ځان وپېژنه، یعنې دا زه یو ټولنیز موجود یم، باید په ټولنه کې رغنده او ویاړلی واوسم او د ټولنې د ګټو په منځ کې خپلې ګټې ولټوم. ځان وپېژنه، یعنې باید له بدیو نه ډډه وکړم او د منفي ذهنیتونو د تاثیر لاندې را نشم، بلکې نور د خپلو نیکو اعمالو په تاثیر کې راولم. ځان وپېژنه، یعنې زه باید تل د خپل عقل د فرمان لاندې ژوند وکړم. ځان وپېژنه، یعنې زه باید پوهه لاسته راوړم او په هر شي کې معقول فکر وکړم. ځان پېژندنه، یعنې خپلې اړتیاوې، غوښتنې او حاجتونه له روا لارې نه تر نورو نه په ښه ډول پوره کړم. ځان پېژندنه، یعنې د زمانې له غوښتنو سره خپلې غوښتنې آشنا کړم. ځان پېژندنه، یعنې زما د نن ورځې سلوک راته د سبا ورځې جنت یا دوزخ جوړوي. ځان پېژندنه، یعنې زه مې ځان ته په نیکیو تغییر ورکوم. ځان پېژندنه، یعنې زه باید له ستونزو او خنډونو سره وجنګېږم او پرې بری ومومم. ځان پېژندنه، یعنې زه باید د چاپلوسۍ او احترام ترمنځ توپیر وکړم. ځان پېژندنه، یعنې زه باید دومره ساده نشم چې نور دوکه راکړي. ځان پېژندنه، یعنې له هغه څه نه چې زما په طبیعت، ځان او وجدان کې ژور خفګان او کمزوري راولي باید ډډه وکړم. ځان پېژندنه، یعنې زما باورونه، ذهنیتونه او اندېښنې زما ژوند ته لوری ورکوي، نو ځکه زه باید دا ټول سوچه وساتم. ځان پېژندنه، یعنې زما ټوله بدمرغي او نیکمرغي زما په خپل وجود کې ده. ځان پېژندنه، یعنې د نورو په عزت کې باید خپل عزت پیدا کړم. که غواړې چې ځان وپېژنې، نو نیکمرغي به ستا مخې ته راشي او تل به در سره ملګري وي. نو همداسې وي تلپاتې
نیکمرغۍ د حاصلولو په موخه خپل ځان ته راشه او هر اړخ ته یې دقیق شه. وګوره کوم ارزښتونه لري او د کومو مناسبو ارزښتونو د راخپلولو اړتیا در سره صفې وهي. له هره لوریه خپل شخصیت تر ضربین لاندې ونیسه. په هغو کې مثبت او منفي اړخونه کشف کړه. د مثبتو اړخونو د پیاوړتیا لپاره زده کړه وکړه. هغه په ځان کې را موجود کړه. په خپله به دې د منفي اړخونو ځای ونیسي او په حقیقت کې به نور ځای ورته پاتې نشي. په ځان پېژندنې کې له ژورتیا او دقت څخه کار واخله. خپلې خبرې کنټرول کړه او خپلو ټولو اعمالو ته د لوی فکرۍ په سترګه وګوره. د ځان حقیقي بودونه وارزوه. اوس د دې وخت نه دی چې ته څومره پهلوان او څومره خلک ډبولی شي، بلکې د دې وخت دی چې ستا فکر څومره کار کولی شي او تر نورو څو چنده لوی فکر کولی شي او لوی پلان طرحه کولی شي. هر کله د یو مهم کار او مهم پروګرام د پلي کولو په انګیزه لاس په کار شه تر څو یو مهم انسان وبلل شي. خپل ماحول په خپله ګټه وڅرخوه او داسې مثبت او نوموونکی عمل ترسره کړه چې نور خلک له تا څخه متاثره شي او تا د کامیابۍ، نیکمرغۍ او بلند پروازۍ یو مثال وګڼي او خپل شخصیت او کاري راتلونکی ستا د شخصیت او کار په